د خوست ولایت اولمپیک امریت کې دا د بیلابیل ورزشي رشتو لکه هاکی، کبډي، کراټه، کامپو او دې تورته لوبو هغه شپېته تنه د ملي لوبډلو لوبغاړي دي چې د افغانستان بدني روزنې او اولمپیک لوی ریاست لخوا ورسره نغدي مرسته ترسره شوه. د اولمپیک امریت مسؤلین په وینا دغه نغدي مرسته څه کم 800,000 افغانۍ ده چې هر لوبغاړي ته 14,200 افغانۍ ورکړل شوې. دوی زیاته کړه چې له یادو مرستو یې موخه د ورزشکارانو ستونزو ته تر یوه بریده رسیدنه او د دوی لا تشویق دی. دوی خپلو خبرو کې ورزش د نړۍ په سطحه د یو هیواد ښه پیژندنه کې مهم وباله او ترڅنګ یې له ورزشکارانو وغوښتل چې په خپلو برخو کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې ترسره کړي تر څو وکولی شي د نړۍ په بېلابېلو ډګرونو کې د افغانستان ښه استازولي وکړی شي. دا چې نن ورځ د خوست ولایت شپېته ورزشکاران په بېلابېلې رشتې کې په ملي ټیم کې دي. نن ورځ هغې دپاره د افغانستان د تربیت بدني او اولمپیک لوی ریاست دغه پیسې لګلي تاسو ته یې ډېر کوي. او دا لوبغاړي چې دي په خوست کې د بېلابېلو رشتو دي چې لکه د کبډي رشتې دي او کراټا دو، کامپو دو، جوجستو دو او داسې یو څو رشتې هم نورې دي. بل لور لوبغاړي د اولمپیک لوی ریاست مسؤلینو څخه مننه کوي چې تل یې د لوبغاړو ستونزو ته پاملرنه کړې او تر خپله وسه یې ورسره همکاري کړې ده. دوی زیاتوي چې داسې مرستې به د ورزش په مخته تګ کې لا ډېره مرسته ورسره وکړي. دا موږ سره ډېرو همکاري ده چې دوی ورسره وکړي ځکه بعضې داسې میوین دي چې هغې لوسینه نشته پښې نشته دوی کلي نرسي اطرافه کې ولسوالۍ کې اوسېږي مثال 200 دومره دوی مصارف شي د ورځې بیا په زور کې دوی مثال د ډوډۍ مصارف وکړي او دوی ته دا ډول چې څومره دوی ته د کول یا د میاشتې اشا ولګېږي دوی دغه نه یو په 2 لیره دوی ورزش ته هڅه کړای شي. اقتصاد ضعیف دی. د ورزشکار لپاره دوه شیان ډېر مهم دي چې یو وخت او بل اقتصادي حمایت دی. نو دغه سریا زموږ لپاره ډېره مهمه ده چې موږ خپل لباس بورډ د ورزش نور وسایل چې موږ پرې واخلو خپل ورزش ته ادامه ورکړو. همداسې نور ورزشکاران چې په بېلابېلو رشتو کې د دوی ډېر د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي نو دوی د دوی په ورزش باندې ډېر یو مفید او ګټور تاثیر لري. د یادولو ده چې د خوست اولمپیک امریت مسؤلینو ډاډ ورکړل چې هڅه کوي تر څو خوستي ورزشکارانو ته په بېلابېلو برخو کې لا ډېر سهولتونه برابر کړي.